حدیث کې راځي من ستر لسانه ستر الله عورته. چا چې د خپل ژبې حفاظت سره وکړو د عورت حفاظت به الله وکړي. انسان چې د احادیثو کې نظر واچي معلومیږي داسې د احادیثو کې صراحت سم ذکر شوي چې د دې ژبه د کنټرول کړه بس د ټولو ګناهونو نه به ته بچ شي. د هر قسم ګناه نه د بچ کېدو علاج دا دی چې خپله ژبه صرف کنټرول کړه. که دا ژبه دې غلطه ونه خوځوله ته په هېڅ ګناه کې نشي اخته کېدی. که ته غلا لځې هم د دې لپاره به ته چا څه خبره کې، که ته دروغ، دا خو ټولې دا دروغ غیبت او دا خو د ژبې ګناهونه دي. خو دغه شان نور غټ غټ ګناهونه، رشوتونه، دروغ، دوکې، دا ټول ګناهونه د ژبې سره اول تعلق ساتي. نو د احادیثو نه دا خبره معلومیږي چې چا خپله ژبه کنټرول کړه بس ده د ګناهونو نه کنټرول شي او ګناهونو نه منې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړی طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. خوشحالي ده، زیری دی د هغه انسان دپاره. علما وایي طوبه په جنت کې یوه ونه ده، د دې انسان دپاره دی دغه ونه لمن هغه انسان ملک لسانه چې دا خپله ژبه د خپل اختیار د لاندې راوسته، ووسعه بیته کور ورله ځای ورکړه، وبکا علی خطیئته په خپله ګناه یې وژړل. په ګناه باندې جاړه چې درنه کېده، کور دې تاله ځای درکېنې ګرځې به ډېر نه، بهر به نه راوځي او خوله ژبه هغه کنټرول کړي. سلف صالحینو د دې په باره کې څه عجیبه اقوال او خبرې بیان کړي. لقمان حکیم چې د حکمت نه ډکې خبرې به کولې، غوره او قیمتي خبرې کړي دي. خپل بچي ته نصیحتونه کړي او ډېره، خو د ژبې په باره کې ورته څه نصیحتونه کړي. یا بنی، ای بچیا کن اخرسا عاقلا ولا تکن نطوقا جهولا. اخرس چاړه شه، عاقلا او هوښیار شه. داسې ژوند تېروه چې ته سم هوښیار یې او چاړه یې. د هوښیارتیا سره خبرې ډېرې مه کوه، د چاړهتوب ژوند تېروه. مقصد یې دقه و چې خبرې زیاتې مه کوه. ولا تکن نطوقا جهولا، او داسې مه کېږه چې خبرې کوونکې ډېرې خبرې ډېرې کې جهولا او جاهلې. جاهله خبرې کوونکې مه جوړېږه او هوښیار چپ پاتې کېدونکې جوړ شه. یا بنی لو ان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. دا یو ته ډېره ناشنا خبره کړې ده او دې باندې سوچ او فکر پکار دی. وایي ای بچیه لو ان الكلام من فضة، که یو ځای کې ته ناستې او ستا سوچي چې زما دې پلانۍ خبرې ته ضرورت دی او زما دا خبره دومره قیمتي ده لکه سپین زره، یعنې د سپینو زرو عمره قیمتي خبره ته په یو ځای کې کې، نو ورته وایي په دغه ځای کې چپ کېدل فإن السکوت من ذهب. که دا خبره کول دي د سرو زرې، خو دقې خبرې د سپینو زرې دي، خو دقه خبرې نه غلي کېدل دا سره زر دي. یعنې د سپینو زرو عمره قیمتي خبره و بیا یې مه کوه، د دې نه دا چپ کېدو داسې غوره دي لکه د سپینو نه چې سره غوره دي.